اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 1 شپیت واپس لو سے. یا ایها الذین آمنوا آغا کسانو چی ایمان راوڑے دے اطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ تعالی واطیعوا الرسول اطاعت کوئی دا پیغمبر و اولی الامر منکم او دا خاوندانو دا اختیار ستاسونا. اولی الامر منکم خاوندا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اخاوندان دے اختیار ستاسو. نو دا دو طبقی ما تاسو ته وې یو حکمرانان یو علماء او بیا دا قید ورسره لیکلې منکم یعنی دا هغه ارباب اختیار مننه بکوي چې هغه د تاسو څخه د تاسو څخه معنا دا ده چې که یو سړی عالم وي د قرآن او سنت خو مسلمان دی نو موږ دغه په اجتهادات او په تحقیقونو یقین نه لرو. څه ورته مستغربین یا مستشرقین سوی مستغربین اسوی مستشرقین. مستغربین هغه مسلمانان وي چې د هغوی ذهن ټوټل غربي شوی صحیح. مستشرقین دا هغه مغربیانی چې هغه په شرقي امور باندې تحقیقونه کوي. نو اوس د هغوی تحقیقونه هم موږ نه منو، نه د مستغرب منو نه د مستشرق منو. صحیح شو، موږ صحیح د مسلمان منو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ کچر استاسو جگڑا پیدا شو فی شین پس معاملہ کے فردو الاللہ نو واپس کئی دا اللہ تعالیٰ تا والرسول پیغمبر تا ان کنتم تومنون کچر تاسو ایمان ساتی پا اللہ بان لے والیوم الآخر اپروز دا آخر بان لے ذالک خیرون دا بہتر دے واحسن تاویلا او دا خیست دے تاویلا دا مرجع پا اعتبار الٹیمیٹ ریزلٹ. تاویل مین الٹیمیٹ ریزلٹ فائنل ریزلٹ. نو سلور شیونه دلته ذکر شو. اطیعوا الله کتاب الله منی، واطیعوا الرسول سنت رسول منی، و اولی الامر منکم اجماع منی د علماء. اولی الامر منکم دې څه وایي؟ اجماع یونانیمس ډیسیژن. صحیح څه شی ورته یونانیمس ډیسیژن. او فان تنازعتم فی شیء فردوه که جګړه پیدا شو د دینه بعد په یو شی کې چې نه کتاب الله کې واضح دی نه په سنت د رسول کې واضح دی نه په د امت اجماع شوی دا یو نوې ایشو پیدا شو، یو نوې ایشو پیدا سلوشن سره. نو الله تعالی فرمایي کتاب الله او سنت رسول ته واپس لاړ شي. التبدور چرته کلو ملاو شي چې جیورس به د هغې په اساس باندې اجتهاد وکړي او د قیاس په حواله باندې دا مسله حل کړي. نو قیاس وایي ورته. نو سلور بنیادی اصول د شرع یا سورس د اسلامک لا کتاب الله، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس. علم تر الی الذین آیاتان دے قتلیا کسانو تا یزغمونا چی اغی دا خیال کئی دعوی لري. زعم مانا یو دعوی چی بنیاد نی. زعم دا سو دعوی دا چی بنیاد نشتے. یزغمونا غی دا گمان کئی انہم آمنو چکنی دوی ایمان راوڑے دے بما پاغن دین بانے پاغ شریعت بانے انزل الیکا چی نازل شویر تاتا وما پا آغ شریعت بانے انزل من قبل کا چی نازل شویر مخکستانا یریدونا دیواری ان یتحاکمو الالتاغوت چی دی دا محاکم یوسی. تحاکم مانا مسئلہ محکمے توڑل. تحاکم مانا مسئلہ محکمے توڑل. یریدونا دیغواری ان یتحاکمو چی دیدا محاکمیو سے الالتاغوت تاغوت تا. الالتاغوت تاغوت تا. نو تاغوت نظام دا ما سوى اللہ توئی دا اللہ نا علاوہ دا انسان نظام آگے تسوئی تاغوت وئی. وقد امروا حالانکہ دیتا حکم شوے دے ان یکفروا بیچ دے با انکار کئی دا تاغوتی نظامنا ویرید الشیطان و شیطان غواری ان یزلون چی گمراہ کے دوی زلالم بعیدا پر دیر لرے اولوی گمراہ ہے. نو مسلمان
د اسلام د دعوی نه بعد د مسلمان مملکت د قیام نه بعد چې د الله د نظام نه علاوه د طاغوت په نظام باندې فیصله کوي دا اتباع د شیطان ده. دا څه شي ده؟ دا اتباع د شیطان ده. او د شیطان دغه اتباع دا خلک ډېر لرې ګمراهۍ ته ورسېږي، بیا واپسې ناممکن وي، بیا یوټرن نشي کولی، بیا دومره لرې تلي چې بیا یوټرن نشي کولی. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا آیاتان ذکتلیا کسان یزعمون چې غی خدا ودالری انهم امنوا بما انزل الیک چې د ایمان راوړل په شریعت باندې چې نازل شوی دی تا ته، وما انزل من قبلک او هغه شریعت چې نازل شوی دی مخکستانه، یریدون دی دا غواړي ان یتحاکموا چې دی دا مرافعه یوسي، دا محاکمه یوسي الی الطاغوت، طاغوتی نظام تا ستا طاغوتی نظام. نو ماره طاغوت تاسو ته درې شیونه خولیو چې یو طاغوت شیطان ته وایي، طاغوت شیطان ته وایي، ځکه د طاغوت لټر معنا ده کثیر الطغیان، ډېر سرکشه. څه شي؟ ډېر سرکشه، کثیر الطغیان. نو دا څوک دی؟ شیطان. نمبر دیم طاغوت د الله نه علاوه هغه معبود چې خپل عبادت ته خلک رابلي، هغه معبود چې خپل عبادت ته لکه فرعون او نمرود خلک یې رابلل څه ته؟ خپل عبادت ته. او نمبر دریم طاغوت د انسان جوړ نظام. وقد امروا حالانکه دوی ته حکم شوی دی ان یکفروا به چې د انکار وکړي د دې طاغوتي نظام نه، ویرید الشیطان او غواړي شیطان ان یضلهم چې ګمراه کړي دوی ضلالا بعیدا په ډېرې لویې ګمراهۍ. واذا قیل لهم اکله چې وویل شي دوی ته تعالوا راشئ الی ما انزل الله، هغه شی ته چې نازل کړی دی الله تعالی، یعنی هغه شریعت ته چې الله نازل کړی دی، هغه کتاب ته چې الله نازل کړی دی. ویل الرسول او راشئ پیغمبر ته چې فیصله وکړو د الله په قانون او د پیغمبر په نظام، د الله په قانون او د پیغمبر په نظام. نو چې کله دا دعوت ورته ورکړي نو الله تعالی فرمایي چې منافقینو ته وګوره، رأیت المنافقین تبوینی منافقان یصدون عنک صدودا چې هغوی به مخ اړی د تا نه مکمل طور، هغوی به موضوع بدلی. څه به کوي؟ یعنی مخ باړی د تا نه مکمل طور سبجیکٹ به بدلی، ټاپک به بدلی. فکیف اذا اصابتهم پس حالت به د دوی چې کله ورسېږي دوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې لېږلې د لاسونو دوی یعنې عمل د دوی، ثم جاؤوکه بیا به راځي تا ته یحلفونه قسمونه به کوي الله تعالی باندې ان اردنا چې مونږ اراده نه ده کړې الا احسانا و توفیقا مګر د مصلحت و توفیقا د توفیق معنا چې مونږ جوړ راولو، یعنی مونږ دا خبره ځکه ټاپک بدل کړو چې مونږ نه غواړو چې دا خلیج د نفرت ډېر وسیع شي. اولئک الذین دا هغه کسان دی یعلم الله ما فی قلوبهم چې پوهیږي الله تعالی په هغه شی چې په زړونو د دوی کې دی. فاعرض عنهم ته د دوی نه مخ وګرځوه، وعظهم نصیحت ورته وکړه، وقل لهم او وایه دوی ته فی انفسهم په باب د نفسونو دوی کې قولا بلیغا خبره ښایسته. وما ارسلنا من رسول انو لېږلی مونږه هېڅ یو پیغمبر الا لیطاع مګر دې دپاره چې د هغې طاعت وکړی شي باذن الله په حکم د الله تعالی. نو الله تعالی وایي پیغمبر صرف دې دپاره نه دی چې تاسو ته بیانونه کوي، تاسو ته به درس وایي، نه، پیغمبر ستا دپاره رول ماډل دی، د هغه به فالو کوي، په د ژوند په هر میدان کې به هغه فالو کوي. وما ارسلنا نو لېږلې مونږه هېڅ یو پیغمبر الا مګر دې دپاره لیطاع چې د هغې طاعت وکړی شي، اوبیډینس وکړی شي باذن الله. دا د پیغمبر اطاعت چې کېږي الله تعالی وایي دا د خدای حکم دی، دا د شخصي مسله نه ده، دا د ذاتي مسله نه ده، دا د الله حکم دی. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم اکچری دوی په هغه وخت کې چې زیاتې کړې او ځانونو خپلو سره جاؤوک راغلی وې تا ته فاستغفر الله. اوس الله تعالی وایي انسان نه خطا کېږي، کله ارادي کله غیر ارادي. ټیک ته ومنله چې ارادي طور دی تلي دي شیطاني نظام ته او طاغوتي نظام ته، او د الله او د پیغمبر نظام یې پرېښودلی، خو باید چې انسان دی مسلمان دی چې احساس ورته وشي دا کار خو مې غلط کړی دی،
چې خپل غلطه احساس ورته وشي، نو الله تعالی وایي چې کله دوی ځان باندې دغه زیاتې کړو که تا ته راغلی وي. ولو انهم کچری دوی ظلموا انفسهم، پاغه وخت کې چې زیاتې کړو ځانونو خپلو سره، جاؤ کتا تراغلی وي، فاستغفر الله، بخنه غوښتې وي الله تعالی نه، واستغفر لهم الرسول، او بخنه غوښتې وي دوی لپاره پیغمبر، لوجدوا الله، نو دوی به موندلی الله تعالی توابا توبه قبلونکی، رحیما او مهربانه. خدای خدا ونه کړ، احساس ورته نه کیږي چې زما ناروا دي. د انسان او د مسلمان په حواله دا د ټول نه ناکاره کار دی، د خپل غلطه احساس نه کیږي. فلا نه لا معنا نه، لکه مونږ غوسه شو نو څه وایي نه، صحیح یو خدا سي نه، هیڅ زور نشته، نه چې کله سړی غوسه شي بیا څه وایي نه. فلا الله تعالی وایي نه، داسې نو کول پکار. وربک زما رستا پر رب باندې قسم وي، الله وایي چې زما رستا پر رب باندې قسم وي. لا یؤمنون، دا خلق مومنان کې دې نشي ترغه پورې، حتی یحکموکا، ترغه چتا فیصله کوونکې ججو کی، فی ما شجر بینهم، پاغه جګړه کې چې پیدا شوې د میز د دوی کې، چې دوی میز کې کم منازعات دي، کم قضایا دي، کمی جګړې دي، کم جنگونه دي، کمی شخړې دي، که هغې کې ته جج جوړ کړې مین یعنې ستا قانون یې جج جوړ کړو نو خو مومنان دي، که ستا قانون جج نه جوړی زما د ستا په رب باندې قسم دا مومنان دي. فلا وربک لا یؤمنون، دی مومنان نشي کېدی حتی مگر الا یحکموکا، چې تا جج جوړ کی، فی ما شجر بینهم، په هغه شی کې چې هغه باعث د اختلاف یعنی د جنگ جوړ شوی د دوی منځ کې، ثم لا یجدو فی انفسهم، او بیا دوی نه محسوسوي په زړونو خپلو کې حرجن، ریزسټنس، حرجن معنا ریزسټنس یعنی جج خو یې جوړ کړي، اوس یقینا چې فیصله کیږي نو د یو کس به په حق کې او د بل به مخالفي. اوس الله تعالی وایي ایمان صرف دام نه دی چې د پیغمبر او د الله قانون ته د قضیه راوړه محکمې ته رالی، نه محکمې چې بیا فیصله وکړه نو که ستا خلاف وکړه په فراخ زړه باندې قبوله کړه، ریزسټنس که زړه کې راځي بیا د ایمان نشته. ثم لا یجدو، او بیا نه محسوسول فی انفسهم، په زړونو خپلو کې حرجن ریزسټنس، مما قضیتا، د هغه فیصلې چې تا کړې دا، ویسلموا تسلیما، ادی دا تسلیم کی مکمل تسلیمولو سره چې بس د الله او د پیغمبر فیصله ده زما په سر سترګو، د الله او د پیغمبر فیصله ده په سر سترګو. اوس الله تعالی وایي ما دې دپاره آسان قانون را لېږلي دي، حالانکه زه خدای یم، زه خالق یم، زه مالک یم، زه رب یم، زه حکمران یم. یو سړی او څه چې دغه سړي ملکیت کې دي دا ټول زما ملکیت دی، یعنی صرف د ملکیت زما ملکیت نه دی، په خپله هم زما ملکیت دی. نو الله تعالی فرمایي چې ځکه دا حکم وکړي چې ځان مړ کړه نو باید چې دا مسلمان شاته ونه ګوري، خو چې بس زر ځان مړ کړي. یعنی که خدای ووایي چې دې کوی ته ورټوپ کړه نو ته بیا څه وایي چې دا خو هلاکت دی، دا خودکشي ده، دا ستا نفس یا ستا ژوند، دا ستا ژوند دی که د چا دی؟ دا د الله دی. الله تعالی وایي دغه ستا کومه پراپرټي چې ده دې ته اور واچوه، څوک ورته اور ورته واچوه، نو ته به څه وایې چې دا خو اسراف دی، دا خو زیاده مال ده، دا ستا مال دی چې د چا دی هغه اور ورته واچوه. ولو انا كتبنا عليهم، اکچری مونږ مقرر کړی دوی باندې ان اقتلوا انفسکم، چې تاسو قتل کوي ځانونه خپل، او اخرجوا من دیارکم، یا اوځئ د کورونو خپلو نه پرېږدئ دا، ما فعلو نبو کړی دا کار الا قلیل منهم، مگر ډېر لږو کسانو د دوی نه، ولو انهم فعلوا، اکچری دوی کړی وی ما هر هغه کار یوعظون به چې دوی ته د هغې اډوایس ورکولی شي. اوس الله تعالی فرمایي زما امر صرف امر نه، زما امر صرف امر نه، دا سنسیر او مخلصانه اډوایس هم وي، دا څه شی وي؟ دا مخلصانه اډوایس هم وي. بظاهر بتاته دا خساره ښکاري خو فی الحقیقت دا ستا منفعت دی، بظاهر بتاته دا خساره ښکاري خو فی الحقیقت دا ستا منفعت دی، دا ستا نفع ده. د دې وجه الله تعالی ورته وعظ وي
چې ولو انهم فعلوا ما يوعظون به اکچره دی کړي وی هر هغه کار يوعظون به چې دوی ته داغه مخلصانه واعظ کړی شوی دی لکان خیر لهم نو دا به بهتر دوی د پاره واشد تثبیتا ادا ډیر مضبوطو د استحکام د ایمان لپاره د سره لپاره د استحکام. نو موږ به حیثیت مسلمان همیشه دا سوچ لرو چې خدای مو ایمان مضبوط کی سو کی خدای مو ایمان. نو که یو سړی وایي چې خدای دې زما مسل مضبوط کی نو مسل څنګه مضبوط کیږي؟ ها مسل دې خدای مضبوط کی نو څه به کوي؟ ایکسرسایز به کوي. نو څه به کوي؟ ایکسرسایز به کوي. بس ایمان هم دقه څه مسله ده. حیاته ما دای ته وې ما زه کتابونه راړم زه ټلیفون کې ډوډۍ ده ها راوښي او کنه مونږ استاد پر حدود تیار نه یو نو هم استاد پر حدود تیار نه یو. د دې دا معنی نه چې تا یو ځل لنګوټو تړل نه بس لاړې مولا شي نه دا خو تر مرګ پورې دا خبره. فلا وربک نو اللہ تعالیٰ وہی نا واپس لرشا آیت نمبر 33 پہ تھا فلا وربک نا وربک زمادستا پر ربان قسم وی لا یؤمنون چی دا خلق ترغی مومنان نشکے دے حتی یحکموکا چی سو پورے تا جج نے جوڑ کرے سو کو پیغمبر خود زمون جج نشکے دے اشتے دنیا کے دا قانون مراد دے حتی یحکموکا چی ترسو پورے تا حاکم و قاضی نے جوڑ کرے فیما پاغ مسلو کے شجر بینہم چی باعث دے اختلاف جوڑ شویر دوی میس کے ثم لا یجدو فی انفسهم اب یادین محسوسے پزنو خپلو کے خرجن تنگی مانا ریزسٹنس یعنی چی خدای قانون دا پیغمبر قانون کا فیصلہ اکڑا نو کستا خلاف ہم دا بس کلاو زبان ایک دغه کا ستاسو کې مالی نقصان دی الله تعالی وی دا د خیر دی. ويسلموا تسلیما اچ دای سرندر او کې مکمل سرندر ولو ان كتبنا عليهم اکچره ما مقرر کړی دوی باندې ان اقتلوا انفسکم چې ځانو نمړ کوي ځکه الله تعالی وی زما لیکن ز خالقم هر څه ستاسو زما ملکیت دی ستاسو زما نو دا زما ملکیت دی. نو کدی دا سلو بار غردوم نو ما سو جیل ته نشي بوتله که بوتله مشي سو کرابان کیس کول شي زما خپل ملکیت ته نه الله تعالی دا ټول خپل زما ملکیت ته چې ځان مړکا نو شاته وګوره بس به ځان مړوا. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم کچره مونگا لیکلین مقرر کړی دوی باندې ان اقتلوا انفسكم چې قتل کې ځانونه خپل او اخرجوا من دیارکم یا اوزی من دیارکم د کورونو خپلونه ما فعلوا الا قليل منهم نو نبو کړی دا کار مگر لږو کسانو د دوینا ولو انهم فعلوا اکچره دوی کړی ما یوعظون به آغا حکم چې دې تداغه واعظ او نصیحت ورکول شي نو الله تعالی وایي چې کوم حکم کوم نو دا حکم صرف حکم نه دی دا ستاسو لپاره سنسیر ایڈوایس دی او سنسیر ایڈوایس هغه ته وایي چې داغه نتیجه ستاسو حق کې بهتري مخلصانه مشوره. حالانکه بعض اوقات د یو دوست مخلصانه مشوره سړي ته خو نه لګي یو دوست مخلصانه مشوره یعنی مثلا یو سړی جذباتي شوی دی او ټوپک راغستلی پھر راغسته کلاشن کو پر راغستلی او بس زما دا سړی نامل کو صحیح اوس یو دوست هغه په لار کې ورته سنسیر ایڈوایس ورکړي چې مرګري په خبره باندې سوچ کول پکار دي د تحقیق کول پکار دي دا خبره خاصه چا کړی دا غلطه نه فلان 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 صحیح اوس هغه خدا سره دومره ایموشنل دی صحیح چې دې هغه سره خو خی چې ورته وي چې راځه زوم در سره زه چې داسې چې ورته وکړو فلان 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 صحیح نه سنسیر دغه شی دی دا کوم وړاندې سره چې ورته نه زه دې بالکل نه پرېږدم صحیح دی هغه سره جنگ هم کوي هغه سره لاس هم چې فلان فلان خو چې دغه دماغ یخ شي صحیح او وروسته په سوچ وکړي په چې دې دوست دا مشوره دا ټول نه به نو دې ته وایي سنسیر مخلصانه مشوره.
ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، نو دا به بهتر و دوی د پاره واشد تثبیتا، ادا به مضبوط وا د ایمان د تقویت د پاره، د ایمان د استقامت د پاره. نو دغه یعنی واضح خبره ده. الله تعالی فرمایي چې زوام چې دا کوا او دا مکوا، صحیح، دا بس تا ایمان مضبوطی چې دا کولو والا کار وکي او نه کولو والا نه وکي، نو دا بس تا ایمان مضبوط کی. نو ما تاسو ته مثال درکړ چې کوس فرید خان وای چې مسل مضبوطول غواړم، نو موږ ورته څه کوو؟ ویټ لفټینګ کوو نو، ایکسرسایز کوو نو، صحیح. اوس دغه په پناس باندې مسل نه مضبوطیږي، نو مسل مضبوطه نو بس ایکسرسایز بکې. ایمان مضبوطه مونږ ایمان مو خدای مفت کې مضبوط کی. الله تعالی ایمان ایکسرسایز غواړي. ایمان مضبوطی دل څه غواړي؟ ایکسرسایز غواړي. او کوم ایکسرسایز چې جیم والا درته کوم وای، کوم ایکسرسایز؟ جیم والا. نو جیم والا دی باب کې څوک دی؟ الله دی او پیغمبر دی. نو بس چې هغه ته وایي چې ته به دا ایکسرسایز کې، دې سره به د ایمان مضبوطی وي. صحیح. اوس یو سره ایکسرسایز ټول خلک کوي، خو مختلف قسم بیماری وي. د یو سړي د ملا بیماری وي، صحیح، نو هغه ته یو قسم ایکسرسایز کوي. د یو سړي د لاس بیماری وي، نو هغه ته بل ازما یو کس ولید، نو دا هغه د لاس کې څه چل شوی دی، لاس کې څه چل شوی دی، نو هغه یو شی ورکړی دی، بس هغه دغه لاس کې یو داسې کوي، هغه ربړ غونې لاس کې نیولی هغه داسې کوي، داسې. صحیح. اوس هغه ته خو نه شي ویلی چې ته ویټ لفټینګ کوه، هغه لاس کار نه کوي، نو ویټ لفټینګ څنګه وکړي؟ نو د هر چا د پاره ماهر سره هغه ته متعلقه ایکسرسایز کوي چې دا ایکسرسایز وکړه نو دا شی به سره مضبوط شي. نو صلی الله تعالی وایي ایمان والا ایکسرسایز دبر ته خیم چې دا شی وکړه. صحیح. نو بظاهر خو سړي تکلیف ورکوي کنه ورکوي. اوس په ټریډ میل باندې دونه وال او یا ویټ لفټینګ کول او یا هغه سایکل داسې وړاندې ورستو کول او داسې راخل او داسې کول آسان کار خو نه دی. صحیح. خو د نتیجې په اعتبار بهترین دی. نتیجې په اعتبار نو الله تعالی وایي دا چېرته کومه خبره کوم چې دا کوئ یا دا مه کوئ، دا د نتیجې په اعتبار ښه دی، ایمان به دې مضبوطېږي. سوره البقره پچکاری باندې کار نه کیږي، بس هغې سره خو هټ پیل شي ختم شي. د دین په حواله باندې پچکاري لګوي. آیت نمبر 214. آیت نمبر 200. کتب علیکم القتال، لازم شوی تاسو باندې جنگ کول. جنگ نو اوس منځ هم مونږ باندې لازم دی، روزې را باندې هم لازم دي، حج را باندې هم لازم دی، زکات را باندې هم لازم دی. خو چې الله تعالی وایي کوم شی در باندې لازم شوی دی د هغې دپاره سرټن کنډیشنز سرټن سرکمسټانسز دي چې شرایط یې څه دي، سرکمسټانسز یې څه دي. صحیح. خو خلک هغې د قرآن ترجمه را واخلي، د قرآن ترجمه را والي، وایي دغه دی دا قرآن بغیر د جنګه بله خبره نه کوي. دا قرآن وایي بغیر د جنګه، ځکه عالم خو وینا هغه ته خو د قرآن تقاضې معلومې دي، قرآن خو ټول په سټډي کې وینا نه حدیث د پیغمبر په سټډي کې وي. صحیح. نو بس ان آیسولیشن یو آیت واخلي او په ټي وي باندې راشي څوک مستشرق، څوک مستشرق، نو مستشرق په ټي وي باندې راشي. زمونږ مسلمانان مستدګان ولې خلک دي یاره چې دا خو صحیح. نو مونځ فرض ده که فرض نه دی؟ فرض دی. بار بار قرآن وایي چې مونځ فرض دی، اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة اقیم. نو مونږ 40 غنټې څه کوو؟ مونځونه کوو 40 غنټې کوو نه. د هغې دپاره خاص ټایمونه دي، د هغې دپاره سرکمسټانسز دي، د هغې دپاره ریکویزټس دي، د هغې دپاره کنډیشنز دي. نو چې هغه وخت راشي او هغه کنډیشنز یې مونږ پوره کړو او پري ریکویزټ ټول پوره کړو، نو بیا د هغې نه پس کوو. صحیح. اوس الله وایي زکات ورکوي. څه وکوي؟ زکات ورکوي. دا شیرشاه د کال ټول 12 میاشتې زکات ورکوي. نه خو چې بس کال تیر شي رمضان کې څه لږ غوندې وباسي هغه بیا صحیح. لږ که ډېر شیرشاه لږ یا ډېر صحیح. ځکه چې دې دپاره څه ریکویزټ دي، څه کنډیشن دي، څه سرکمسټانسز دي. نو چې هغه فلفل کړي نو بیا زکات ادا کړي. خدای وایي حج وکړئ. نو اوس موږ ټول کال حج له روان یو یا ټول عمر حج له روان یو؟ نه. خو چې کله د وس وي او ټایم راشي نو بس د وس او د ټایم په بنیاد باندې سړی بیا حج له لاړ شي. نو اوس الله تعالی وایي جنګ در باندې لازم دی کله when that is needed، when that is چې کله ضرورت وي، چې ان اوایډبل وي، انیویټیبل وي. ما تاسو تصور شوي نه د دې په حواله ښودلي دي، یاد لرئ.
کتب علیکم القتال لازم شوی تاسو باندې جنگ وهو کرہ لکم حالانکه دا جنگ نا خوخه د تاسو ته څنګه څوک دا غواړي چې خزه مې پرې خو دې بچی مې پرې خو دې بزنس مې پرې خو دې جاب مې پرې خو دې کلاشنکوف مې واغسته او چرته لاړې څنګه ورته سره ورته یاري نه سره مهاجر شي څوک سره مهاجر شي ته تختی دي وهو کرہ لکم حالانکه دانا خوخه د تاسو ته طبعی اعتبار سره وغسا ان تکرهوا شیئا خو ممکن ده چې تاسو به بد منئ یو شی طبعی اعتبار سره وهو خیر لکم خدا به بهتر وي تاسو دپاره د نتیجې په اعتبار خدای وایي چې دا به تا ته ښه نه ښکاري خو نتیجه به یې تا دپاره ډېره بهتري وعسى ان تحبوا شيئا ممکن ده چې یو شی به ته ډېر خوښئ وهو شر لکم خدا به د نتیجې په اعتبار ډېر ناکاري تاسو دپاره اوس الله تعالی وایي چې زه یو کار کوه نو ته خپل عقل ورته مه اپلای کوه چې زه نو ما ته د مستقبل پته ده ما ته د نتیجې هم پته ده دې وجې الله تعالی ورپسې ووایي چې والله یعلم الله تعالی پوهېږي مستقبل باندې او نتیجه باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ چې what will happen to me tomorrow تا ته د سبا پته شته د سبا نه برس پته شته د یو ویک وروسته پته شته هېڅ شی ده نو الله تعالی وایي چې زه وایم کوه دا کار نو بس بیا ما باندې ډیپینډ کړه نه واپس خپل سبق ته چې ولو انهم فعلوا اکچر دوی کړي وي ما هغه کار یوعظون به چې د هغې مخلصانه واز او نصیحت کې دیشي دوی ته لکان خیرا لهم دا به بهتر وي دوی دپاره واشد تثبیتا دا به مضبوط وي د استقامت په اعتبار او د ایمان د تقویت په اعتبار واذا لآتیناهم په دغه وخت یقینا به مونږ ورکړی وي دوی ته من لدنا د جانب خپلنا اجرا عظیما ډېر لوی اجر ولهدیناهم مونږ به هدایت ورکړی وي دوی ته صراطا مستقیمانه غلار طرف ته نو اس نیغه لاره مفتو کې نه ملاویږي پریکټس بکې نو په نیغه لار به روانې پریکټس بکې ځکه دا یو کانسټنټ عمل دی صراط مستقیم د دې وجه خو مونږ د ورځې 15 ځله په هر یو رکعت کې اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط نو مثال یې داسې دی لکه یو سړی سان فرانسکو ته ځي نو دا خو اوس معلومه ده چې فری وای فای چېرته تللی ده سان فرانسکو ته خو کانسټنټلي او کانټینیوسلی د دې سر نه به تر هغه سره پورې ځي نو هله به دې اپروچ کوي څه ته سان فرانسکو ته او که دې نه لس میله لاړ په فری وای فای باندې بیا هلته سټاپ شه نور عملې بس نور عملې بس نو به سان فرانسکو ته کله رسي قیامت پورې هم نشي رسېدی صحیح نو صراط مستقیم الله تعالی فرمایي فائنل ډیسټینیشن ته به ځې دا کانسټنټ عمل ده تر مرګه پورې دا کانسټنټ عمل دی تر مرګه پورې یو خو به ایګزټ نه اخلي څه باندې کې ایگزٹ بنا اخلی نہ رائٹ تا نہ لیفٹ تا پدی فری وے باندې بځي دویم کانسټنټ او کانټینیوس بروانه کانسټنټ او کانټینیوس بروانه اردو کې یو شاعر ډیر عجیب خبره کړې ده وے چې مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا هغه وای د عشق مدرسه عجیبه مدرسه ده د عشق مدرسه دا عجیبه مدرسه ده چې کوم سړی پکې سبق یاد کی هغه ته چھٹی نه ملاویږي حالانکه د هغو مدرسو قانون داوي چې چا سبق یاد کوی دغه چھٹی شو مونږ په مسجدو کې به سبق وي نو استاد وسوي پیدا دې پورې یاد کوي چې څوک سبق یاد کیو ما ته ووري نو دغه چھٹی ده او شابه نو یاد کړم تر ماښامه به ناست نو یادول بالکل صحیح خو هغه وایي چې د عشق مدرسه د هغې ضابطه بالکل بدله ده چې څوک سبق ښه یادوي هغه ته به چھٹي نه ملاویږي معنا دا چې تر مرګه خبره ده وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا په دغه وخت یقینا موږ به ورکړی دوی ته د خپل جانب نه لوی اجر ولهدیناهم موږ به ګایډ کړی دوی صراطا مستقیما نیغې لارې ته ومن یطع الله والرسول اوس صراط مستقیم تلک واپس لاړ شه سوره فاتحه ته بالکل بنے صورت آیت نمبر 5 اور 6 اهدنا الصراط المستقیم منتوخایا نیغلارا منتوخایا نیغلارا سیدھا لارا صراط الذین لار دا آغا چا انعمت علیہم چتا انعام کر دیا غوی باندے نوز دا صراط مستقیم دا دی انٹرپریٹیشن یا ایکسپلینیشن خو بڑیر تفصیلی وی نو آسانه سر اللہ تعالی خودو چې کوم خلکو باندې ما انعام کړی دا غي لار صراط مستقیم ده
هغه لار سره صراط یعنی دغه انعام والا خلق چې دي دا د صراط مستقیم سمبلز دي. دا صراط مستقیم سمبل. فری وے 5 څه شي فری وے 5 دا خو پورا 400 میله تر سان فرانسکو پورې تر څه پورې سان او کله کله پکې برانچونه هم ځای په ځای جدا کیږي نو سړی کنفیوز شي چې فری مې خطا کړی دي چې فری مې خطا کړی نو ځای په ځای د ساينونه لګولي لګولي سایډ به ها انټرسټیټ 5 ها نه د یعنی د فری وے 5 دا غي ځای په ځای باندې بساين تا راځي البته به ساين لګولي فری وے 5 نارت صحیح. اوس دا سره پاره چې ته کنفیوز نشم دغه لار ده چرته ایگزیکټ نه غسته چرته خطا شوی نه چرته ګډوډ شوی نه صحیح. نو اوس دا ساين چې دی باندې تا لار کانستنټلی او کانټینیوسلی معلومه. اوس اصل کې دا خلق چې کوم باندې خدای انعام کړی دی دا هغه خلق دی چې دی ساين او سمبل زیره فری دی د صراط مستقیم. اوس دغه کم خلق دی نه سبق د دغه خلقو لګه تشریح کوي واپس. ومن يطع الله اسوچے طاقت کئی دا اللہ والرسول اد پیغمبر فاولائک دا کسان مغلظین دا آغا چا مرگری دی انعم اللہ علیہم چا اللہ تعالی انعام کرے دے اغوی بانے. اس دا سوک تھی دا کم خلق تھی نسلور تبقید من النبیین پیغمبران دی والصدیقین رشتونی خلق دی والصدیقین رشتونی خلق دی والشہداء شہیدان دی اللہ لارا کے والصالحین انیکان خلق دی. نو بس اللہ تعالیٰ فرمائی چوم دغه سلور طبقی دی دغه سلور طبقی د دین علاوه پنځمه طبقه بل نشتا چې هغه ته مونږ وو چې په دې باندې خدای انعام کړی نه بس الله تعالیٰ وای ما انعام په دې سلور طبقو کړی بلکہ ان دا اینڈ انزلی ذکر لفظ شہداء دو ترجمے علماء کړي دي. یو شہداء شہیدان په لار د الله کې یو شہداء په معنا د علماء د قران او سنت ځکه حدیث کې راځي العلماء والشهداء الله فی الارض. علماء دا د خدای گواهان دي پزما کې دا څه دي د خدای گواهان او د خدای نمائندگان دي پزما کې پریکټیکل علماء. فاولائک مع الذین دغه کسان دا چا ملګری دي انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله تعالی غوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نا او صدیقین او د صدیقانو نا او شهداء او د علماء نا یا د شهیدانو نا والصالحین ادنیکان خلقنا. نو بس پنځه طبقه شي یو انبیاء نمبر اول نمبر دویم رښتونی خلق نمبر دریم شهیدان پر لار د الله کې سلورم پریکټیکل علما د قران سنت او پنځم نیکان او پاکان خلق. نو بس دا پنځه طبقه هغه دي چې دای باندې خدای انعام کړی دی بل شیطان الله تعالی انعام نه وای. وحسن اولئک اخیستری دا کسان رفیقا د ملګری په اعتبار وحسن اولئک رفیقا دغه خلق چې څوک دای سره ملګری پیغمبرانو سره ملګری شو دا خ ملګری ها چا چې مرګرتیا وکړه علما سره دا خلق دی چا چې مرګرتیا وکړه شهدا سره دا خلق دی رښتونه خلکو سره دا خلق دی صالحانو سره دا خلق دی. صحیح حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم الی من یخاللو. هر یو سړی علی دین خلیله د خپل دوست په دین باندې وي صحیح د خپل کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز. صحیح اوس یو سړی چې قمار باز دی او بل سړی دوست دی نو داغه متعلق ته یقینا ورشي هغه دغه مزاج سړی دی نیمس کې رفاقت پسره صحیح شه تړو دې پسره خبره یو سړی دی شیس کی سګي ها ډرینک کوي او بل سړی هغه مستقل مرګره دی فار ټایم بینګ کو سره ناس دا خو دا خبره نه مونږ ورته د چوتی یار چې په خمر ګرځیا ده نو چې په خمر ګرځیا ده نو پسې ده په دې پیاله ده صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې سره دوستی جوړه فلینظر احدکم الی من یخاللو لومبه غور او فکر وکړه چې دا چا سره دوستی جوړوم دا څنګه سره دی په قهر مې وانه دا څنګه سره دی سبا په عذاب وانه مولانا روم یو دوه شیونه ډېر عجیب ویلي دي چې تا توانی دور باش ازیار بد تا توانی دور باش از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد. دا مصنوعي په انګریزي کې ترجمه شوی دلته اوس انګریزان ډېر ګوري صحیح ځکه انګریزان کوم ټول کنفیوز دي کنه دایم چرته منټل سټیسفیکشن واړي څه واړي او د مولانا روم کتاب هغه منټل سټیسفیکشن ورکړي
چې تا توانی دور باش از یار بد چې وس درسي د ناکاره دوست نه ځان لا تعلق کا ولې یار بد بدتر بود از مار بد ناکاره یار د تور زهریله مار نه ډیر زیات خطرناک دی او هغه بیا موازنه کړې ده کمپیریزن کړی دی سی ویلی چې مار بد تنها تورا بر جازند مار بد تنها تورا بر جازند ولی یار بد بر جانو بر ایما زند وای چې ناکاره مار خدای دې بچ ساتي کوي چې چلی نو خو سره پروف بدی والی مړ بدی کی خو ناکاره یار بدی ډمبه ایمان ختمه رسو بدی روح دی ډمبه بدی بیمانه کوي رسو بدی بیامړی صحیح شو ډمبه بدی څه کوي بیمانه کوي بدی پکې مار بازای بدی اړای په شراب نوشای بدی اړای په غلیو بدی اړای پر حزنای بدی اړای په ډکیتی بدی اړای په ناکارای بدی اړای د ټول او دا غي الټیمیټ انجام بسې چرته مړ شوی نو صحیح دا شعر زما ډیر خوښ چې مار بد تنها تورا بر جازند ولیار بد بر جانو بر ایما زند ومن یطع الله والرسول اسوچے طاعت کئی دا اللہ او دا پیغمبر فولائکا دا کسان مغلزین دا چا ملگری دے انغم اللہ غلیم چے انعام کردے دے اللہ تعالی غیبانے من النبیین دا پیغمبرانونا والصدیقین صدیقانونا والشہداء شہداؤنا والصالحین و نیکانونا دا سرور طبقے یعنی پینزو طبقے بلا قبت وحسن اولئک رفیقا اخیستری دا کسان دا ملگری پہ اعتبار سکا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بلزہ فرمائی چی اے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین خدای وہی دو سیزوں کوا کامیاب بہم دنیا کے ام آخرت کی دنیا کے ام آخرت نمبر اول تقوا اور نمبر دیم وکونوا مع الصادقین دا خو خلق ملگر کیا کوا خو خلق سر کے نہ پاسا ناکارا خلق سر مکے نہ پاسا ذالک الفضل من اللہ دا مہربانی دا اللہ تعالی دا چې دې سره چې عمل ګرځیا شو دا مهربانی دا اللہ تعالی ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما کافی دے اللہ تعالی عالم پاشه یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو خذوا حذرکم چکل جنگ ان اوائڈیبل وی چکل جنگ لازم شي کله جنگ لازم شي نو خذوا حذرکم تاسو ونیسئ حذرکم احتیاط خپل خذوا حذرکم معنا تاسو خپل احتیاط ونیسئ نو چې جنگ شروع شي نو احتیاط خلک نیسي بنکرې جوړ کی سنگر جوړ کی اسلحه پیدا کی فلان خلق تدریب کی صحیح خذوا حذرکم نو حذر په معنا د اسلحه او د ترتیبات ده د څه شي ترتیبات ونیسئ خذوا حذرکم ونیسئ احتیاط خپل یعنی څه چې جنگ تقاضا ده احذارات فانفروا ثبات تاسو زې جنگ د پارا ثبات په ګروپونو کې سکه په ګروپونو کې او انفروا جميعا یا اوزي یکمشت یا په ګروپونو کې one after the other یا یکمشت depend upon circumstances صحیح شو احوال ته وګورئ نو دا فیصله څوک کوي یعنی په دې باب کې جرنیل چې کم سنگر کی وی دا هغه ډیسیژن فائنل وی دا ډیسیژن فائنل نو کاغه وای چې all of a sudden all of us we should attack so then we should او کاغه ترتیبات داسې نور چې یو ګروپ باټه کو دو برستور پسې ولاړو چې هغه ساسو جنگي دویم ګروپ ورشي چې هغه جنگيږي دریم ګروپ ورشي صحیح وَإِنَّ مِلْكُمْ اتاکی سر بازے استاسونا لمن آغدے لیبتئن چه دے پخپل جنگ نرستو کی گیا و نورم رستو کی پخپل رستو کی نورم اوف بدحال لے اور ولیگی سوئی وی بدحال لے اور ولیگی نو پخپل ازی او نبل پریدی اللہ تعالیٰ فرمائی زو پی جنم تاسو کے سخلق آغا دی وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ اتاکی سر بازے تاسو کے آغا شخص دے لَيُبَتِّئَنَّ چے دے پخپل رستو کی گیا و بل رستو کئی فَإِنَ صَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ نو کچرے ارسی گی تاس تپ جنگ کے مصیبتن شکست قالا نو دغا سڑے ہوئی
چې قد انعم الله تحقیق الله ما سره ډیره مهرباني کړې ده اذ لم اكن زکزنو مغم دوی سره شهیدن حاضر پجن شکر دې چې زنوم تله شکر دې کني زما به سیاست ماته یا مړو اذ لم اكن معهم شهیدا ولئن اصابكم فضل من الله اکچره ورسیږي تاسو ته مهرباني ده الله جانب نه فتح او غنیمت لا یقولن نو دغه سره ازمونږ شیخ ته بوې دغه دله شیخ رحمت الله علیه ساده پښتو کې چې دغه دله چې لا یقولن دغه سره وي یا د میس کې دا جمله ک علم تکون بینکم وبینهم موده دا پرېدا لا یقولن دغه سره وي یا لیتنی او کاش کې كنت مغم چې زوم ورسره وي ډېر لوی غنیمت او ډېر لوی تمغه ملاو شت تمغه جرأت چاته تمغه بصالت چاته هلال امتیاز چاته نشان حیدر په دې آرمی کې مختلف تمغه وي نه صرف تمغه نه هغه سره نقد پیسې وي هغه سره پراپرټي ورکړي هغه سره بنگلې ورکړي هغه سره ډېر اعزازونه ورکړي صحیح نو چې کله فتح او کامیابی نصیب شي نو دی ویا کاش چې زوم تلوي مفت کې تمغه ماته ملاو شي یو لسه کړه مکه وراته ملاو شي یا لیتنی کنت مغم اے کاش زم وے دوی سرا فافوز فوزا غزیما کامیاب شبم پلویا کامیابی نو دا میس کی جمله چه ده اللہ تعالی وی دے دا خبر دا سے حسرت سره کوي کأن لم تکن بینکم و بینه موده لکه چستاسو د په میس کې یو بل سره تعلق نو دې ځکه محروم پاتې شو صحیح اوس یو خدای سره دی یعنی مینز د آرمی سره تعلق نشته آرمی کامیاب شوی تمغه ملاو شو پیسې ملاو شو جایدادونه ملاو شو لوی عزت او شرافت ورته ملاو شو یو سره د آرمی سره تعلق نشته نو که حسرت کین حسرت په زائد ذکر د آرمی منبر نه دی د آرمی منبر نه الله تعالی وای دی خو داسې خبره کوي لکه چې تاسو نه پیژنده او تاسو نه پیژنده دغه نو چې تاسو تلای نو د په خپل مرستو کېدو اخله کې رستو کول فليقاتل فی سبیل الله پس جنگ دے کئی پلار دا اللہ کے آکسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چی اغی خرسی دا دنیا جوان دا آخرت دا خیر دا پارا دنیا جوان خرس کی پتی کے بدلہ کسا گواری آخرت گواری ومن یقاتل فی سبیل اللہ اسوچ جنگ کئی پلار دا اللہ کے فیقتل قتل شی او یغلب یا غالب شی فیقتل شهید شي او یغلب یا غازی شي فسوف نوتی اجرا عظیما پس زرد چې ورکو بد تلو اجر اوس الله تعالی وی جنگو کوي جنگ نو زین ته درازي د جنگ نه بغیر د جنگ ولې کوي د جنگ ولې کوي نو الله تعالی وجه کوي چې ومالکم لا تقاتلون اسشوی دی تاسو باندې چې تاسو جنگ نه کوئی پلار د الله کې حالانکه باعث موجود دی څه باعث موجود دی سب باعث دی والمستضعفین مستضعف هغه چاته وای چې د هغه ډیو رایټس د هغه نه اغوستل شوي هغه اوپرس شوي څه شوي اوپرس شوي والمستضعفین من الرجال هغه کمزوري کړی شوي خلق محروم خلق د نارینهونه والنساء ازنانا والولدان اماشومان الذین هغه مستضعفین چې هغه د هغه ځای نه وته هم نشي ظلمونه ورسره کوي الذين يقولون اكسان چاغوي وي ربنا او رب زمونگا اخرجنا وباسمونگا من هذه القريه د دې شارنا الظالم آلوا چې ظالم دې آل د دې شار واجعل لنا من لدنك وليا پیدا کې مونږ لپاره د خپل جانب نه وليا سو پروټیکټر واجعل لنا من لدنك نصيرا پیدا کې مونږ لپاره د خپل جانب نه سو هیلپر سوک مدد کوونکې نو الله تعالیٰ فرمائی باعث موجود دی نو میں تاسو ته باعث خودلی دو شوینا چې جنگ اسلام کې لازم او واجب دی نمبر اول چې چا در باندې جنگ امپوز کنو کاؤنٹر کې دی داولیک مثال احمد چې چا در باندې جنگ امپوز کو نو سبا کې ناسله ورته چې د خیر د راځنو نمبر 2 چې ستاد مملکت یا استاد عقیدے خلاف کانسپیریسی کئی سکی دسیسہ کئی ہاں دسیسے کئی نو کاؤنٹر کے بے دا دویم نمبر 3 دا چې مسلمانان د دین په اساس باندې هغه سره ظلم کیږي
دا غي بل اس جرم نشته. څه جرم دی چې مسلمانان نو بیا بس کې د ظالم خلاف بودريږي. دریم او څلورم سوره حج کې الله تعالی فرمایي الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق، چې مسلمانان صرف دا غي د عقیدې په بنیاد دا غي د پراپرټی نه استل شي دي. نو د ریکپچر کول لپاره بیا څه کې جنگ وکړي. الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي یقاتلون اغه قتال او جنگ کې پلار د الله کې، والذین کفروا کسان چې کفر کړی دي یقاتلون اغه جنگ کې فی سبیل الطاغوت پلار د طاغوت کې. الله تعالی وای مسلمان د الله لار کې جنگي او کافر د طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس قتال کې د شیطان دوستانو سره. ان کې د شیطان کان ضعیفا، تحقیق سره تدبیر د شیطان کان ضعیفا دا کمزور دی، بلا عاقبت به ډیفیټ کیږي. الم تر الی الذین قیل لهم، اوس الله تعالی مسلمانان د لغون طعنه ور کوي. سوال ور کوي یو طعنه ور کوي چې دا کم کسان چې جنگ لنذي مخفلم رستو کیږي نورم رستو کوي. دغه خلکو چې تا ته به وي دغه خلکو تا ته به وي یاره چې مونږ ته د جنگ اجازه راکړه کنه دا مونږ سره زیاتې ولیکي. تا ورته ټیک یور ټایم، وخت براشي، هولډ یور هارسز. صحیح نو بیا وبلرز یاره جنن پلان دا ډیر زیاتې وشو، تاسو چې مونږ ته اجازه نه راکوي کني. صحیح الله تعالی وایي اجازه نه درکړه. شاباش. الم تر الی الذین، آیاتان دی قتلیا کسان قیل لهم چې دیت ویل شو کفو ایدیکم، کفو اید بندو ساتي لاسونه خپل. سموایي ریټالیټ کوي ما تاسو د سر جاته کوي ریټالیټ بیکاز دس از ناٹ دی ټایم. چې څو پورې تیار نه چې څو پورې نو ته به ریټالیشن هم نه کې. ریټالیشن وکړه کې ها چې بیا خپل ماتول شي. ریټالیشن وکړه کې ها چې کله بیا خپل ماتول شي. قیل لهم کفو ایدیکم، چې بندو ساتي لاسونه خپل. څه کوي؟ واقیموا الصلاة، منځونه کوي. وآتوا الزکاة، زکاتونه ورکوي. نو چې ټایم راغی فلما کتب علیهم القتال، چې کله لازم شو دوی باندې جنگ، اذا فریق منهم یو ډله دغه کسانو نه یخشون الناس د یریدل دشمنانو نه که خشیت الله، لکه مسلمان چې د خدای نه سوري یریږي. د خپل دشمن نه بیا دوره یریدل چې لکه مسلمان د خدای نه سوري یریږي. او اشد خشیه، یا دی ډیر زیاتو د دشمن نه پیره کې. وقالو الله تعالی وایي چې بیا دغه خلکو دا پرونه تا ته یاره جی اجازه راکړه کنه. صحیح د جنگ اجازه. نو الله تعالی وایي چې نن مې په جنگ منن وایي یاره دې جنگونو منګونو څه ضرورت دی. وقالو ربنا دوی او رب زمونگا لما کتبت علینا القتال، ولتا فرض کړی دې مونږ باندې جنگ. لولا خرتنا، تا ولی نیو مؤخر کړی مونږه الی اجل قریب، تر یو نږدې وخت پورې. یعنی مونږ له بده لږ نور ټایم عمره کړی وي، مونږ له بده لږ نور وخت عمره کړی وي. قل تورته وایا متاع الدنیا قلیل، چې وخت د دنیا ډیر لږ دی، چې نور وخت مې درکړی خو تاسو عمره شي وي تر هغې پورې. نو همت به دې بیا کله کو. والآخرت خیر لمن اتقى، آخرت بہتر دے آچا دپارا چی یریجی اللہ نا. ولا تظلمون فتیلا، ازیاتے بنشکو تاسو بانے ڈیر لگ. نو فتیل نقیر و کتمیر دوارا یاد ساتی. اینما تکونو یدرککم الموت. اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا کم کسان چی جنگ لنزی ولی نزی مر نیریگی. جنگ لچے نزی آغا دا غشی مسئلہ با یاد ساتی. آدھی یاد رکھنا کنه. نو یو دوست بل دوست ته مرګري څنګه ته وځو هغه وینانه توبه زما د جنگ نه وساخي دي. نه هغه ورته نه سړي دا hebat دې سړي باندې ته چې بیا څنګه تراسي بیا دا hebat دا یې ختم شي. یره خو ډېر په تکلیف تیار کړ چې رسیدو سره یو غش راغی د پسر کې ورنوت د دې نیو ملما پسر کې. اوس دغه بل سړی چې دا کم کن خدای دا غش په مالا کې درو دې بوې چې مرګ راوستم دې قاسم ډیر یې ده. ها پس شاید आवाज واستو ډاکټر لې راوړه. صحیح ډاکټر وی او دا وزر والا غشره د دې خو به سرجری کو. څه به کو؟ سرجری به کو چې رايو باسو ته دماغ ته یعنی سر کې نه وته. صحیح نو دې ډېر فکر مند چې خدای هغه وای کولې ما تا ته ویلو چې مرګري نظم ګورم مرګ دراوستم فلان فلان. صحیح اوس دا زوړ مرګره
دغه ډاکټر نه تاسو کوي ډاکټر صاحب دې بخشي هغه ورته سرجری کو نو کدی دماغ د غشي سره دماغ رالل نو بیا خو نشي بچ کېدی مغزه کراغله نشي بچ کېدی او که مغزه ور سره رانل نو بیا بچ کېدی شي نه هغه زخمي ول आवाज ورکړي دا خو دغه سراخ کا زه کدی کپاره کې مغزه دا بدل تر صحیح بیا خو سرجری مرجری ضرورت نشته بس هغه سراخ اینما تکونو اوس الله تعالی وی دا مرگ یوازې میدان جنگ کې نه کور کې سړی نه مړیږي اینما تکونو کم ځای چې تاسو یدرککم الموت مومی بتاسو لمرگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کئی تاسو پا بلڈنگونو ډیرو مضبوطو کیے که بنکرو کې پراته یې نو بدا مرگ ډیزی کټر هر ځای ته ننوځي نو خبردار چې بس بیا مخې له راشه ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنة اکچر ورسیږي دوی ته حسنة سخیر مال یقولون دوی وی هذه من عند الله دا الله جانب نه دی وان تصبهم سیئه ار دې کمزورې کې دې خلکو ته کورسیږي مصیبت یقولون دوی وی هذه من عندك چې دا مصیبت پیغمبر علیہ السلام ته وی دا مصیبت مونږ ارستاده وجه راغی چې خیر ورته ملاو شو ودا چاره کو دا الله که تکلیف به ملاو شو قل تورتا اوایا کل من عند الله دا ټول شیونه د الله جانب نه دي فما لهؤلاء القوم پس شوی دي خلکو باندې لا یکادون یفقهون حدیثا چې دوی کوشش نه کوي چې خبره باندې ځان پوهې کی ما صابک من حسنه فمن الله ما صابک آچ رسیدلی تاتا دس خیر نادا دا اللہ جانب ندے وما صابک من سیئت او آچ رسیدلی تاتا من سیئت لسبدائنا تکلفنا فمن نفسک نداستا دخپل عمل دو وجد وارسلناکا للناس رسولا امونگا لے گلے تو خلق دا پارا پیغمبر وکفا باللہ شہید نو اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تو اتدیر پارا مانے را لے گلے چگینو تا زان سر دوی لمصیبتون رارن دیکھو چی تکلیف کو تا ملاو شوی دے چی را گلے بس دا مصیبت دے اللہ تعالی وی تو خما پیغمبر لے گلے پیغمبری خود خدای مہربانی دا وکف اس دی پیغمبر دے نمانی وکفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ تعالی گواہ چت پیغمبر من یطع الرسول سوچے طاقت پیغمبر کی فقد اطاع اللہ نو تاکید دے طاقت اللہ کرے دے ومن تولا اچاچ مخوالو دے پیغمبرنا فما ارسلناک غلیم حفیظا ندلے گلیم تعالی پدوی بان نگران ویقولون اس اللہ تعالی وی دغه د کمزوری عقیده خلق چې کله تاسو سره مجلس کې ناشتي یاره دی وای مون خو اوبیډین خلک یو سیو اوبیډین خلک یو چرګ پیژنې کنه دا چرګم ډیر اوبیډین چې صرف بانګ ویل لپاره که چاړو ولا بیا راکې بیا بلا چغي وای منډي وای تړنی وای ويقولون ادوی وای طاعت زمونږ کار اوبیډینس دی تاسو سره چې ناس دي د منافقین پیغمبر علیہ السلام ته وای ها نو سوې تاسو امر کوي جی څه تجربه کوکا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ وَچَكَلَ دوی اوزی استاد محفلنا بیتا طائفت منو نو دشپے بیتا دشپی میٹنگ کئی مشورہ کئی او طائفت دوینا غیر اللذی پا غیر دا خبر تقولو چتاتے ویلے و بیگا دشپے واللہ یکتبو اللہ تعالیٰ لکی ما یبیتونا غا مشورہ چی دوی دشپے کئی فَعَارِضْ غَنُم تد دوی نمخ والوا مور سره ډسکس کوا چې تاسو بیګا ما تاسو وی بیا چې ما دلته لړۍ بیا میټینګ کې پلان ځای کو بیا مو سې ایجنټا پیغمبر علیه السلام تعالی تعالی اگنور کا فعارض عنهم وتوکل علی الله اعتماد کوا اللہ تعالی باندې وکفا بالله وکیلا کافی دے اللہ تعالی کارساز افلا یتدبرون القرآن آیا دی غور و خوز نہ کہ قرآن کے ولو کان من عند غیر اللہ کچری ویدا قرآن دا اللہ نہ علاوہ دا بل چا طرفنا لوجدوا فی اختلافا کثیرا نو دیب مندلو دے قرآن کے اختلافا کثیرا دیر لو تناقض اور ډېر لوی کنټرډکشن خدا دې قرآن کې چې کنټرډکشن نشته دا دې خبرې دلیل دی چې دا د خالق کائنات کلام دی کني د انسان په کتاب کې کنټرډکشن خامخای
انسان چې څومره خسته کتاب لیکلی امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ډیر معرکۃ الآراء کتاب لیکلی کتاب الام څه نوم دی کتاب الام دا امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ډیر مشهور کتاب دی هغه کتاب الام هغه وای ماده سلويخ ځله ریپیټ کا چې لیکم نو چې هر وار باندې ریویژن کو نو څه تبدیلیاں په کوله دا خبره خو ما هغه ځای فلانه صف باندې داسې کړی دا دلته خدای مخالف تا نو پکې بیا ترمیم وک صحیح وې په یو سل وختم دل چې بیا ریویو کو نو بیا پکې راته کنټرډکشن نو بس فیصله مې کړو چې دغه کتاب خده دا یو د خدای کتاب دی چې کې به کنټرډکشن نه ځکه انسان د خبره یې راشي ما هغه تصفه باندې سکړې دلته سکوم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه وتوانا على الوان النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. پرویز